بهلول صاحب تاسو ته چې ګور په ګوتو باندې مو غمی دي ګریوان مو خلاصي سر ببري اکثر څرنګه د عام خلکو چې یو رجحان دا چې د تاسو ټایپ کوم خلک شاعري کوي خاص کر د تصوف د لیندې د خلکو په ذهنونو چې دا سوال راځي زه یو وری بیا د بې معافي غواړم چې تاسو په شاعري چې جام یادېږي ګلفام یادېږي ساقي یادېږي مایکده یادېږي نو د خلکو په ذهن چې څرنګه د مشرانو غالب صاحب د دې په حواله چې کوم مشران شاعران تیر سړي دي جام ګلفام یاد کړی دا ساقي او مایکده یاد کړی دا او بیا د تاسو د هولیې ته ګوري اکثر خلکو په ذهنونو چې به دا سوالي چې آیا دا بهلول صاحب چې دا جام یادوي دا مایکده یادوي دا په خپله باندې چېرته خدای مکه دې نشې ادي دا که نه چونکې ما له تاسو سره ناسته ولاړه ده ما ته پته چې نه یې د خلکو په ذهن چې به دا سوال نو تاسو که وضاحت وکړو. ډېره ښه خبره دې وکړه نصیر تراب صاحب د تا چینل په توسط سره زه دا خبره کول غواړم چې ما تاسو ما سره ډېر ناسته پاسته ده یو ځای مو ناسته ده پاسته مو ده او نور دا ما ملګري دا دي موجود دي چې شکر الحمدلله زه اول دې کیسې وضاحت غواړم چې زه شراب خو پرېږده چې یا خو نجس دي زه دا تاریخ سوخ چې د پښتنو یو ثقافت ګرځېدلی د هغه هم نه کوم زه د نشې هر یوه هغه نشه مې ډېر ده د جانان مرو سترګو نشه مې ډېره ده او شاعري چې او خصوصا تصوف چې کوم د شرابو د ګلفام د میکدې د ساقي ذکر کېږي دا به طور استعاره به طور علامت کېږي که ته وګورې د اردو ټولو نه چې چاته د شاعري خمریات ویلی کېږي یا شاعري شراب ویلی کېږي ریاض خیرآبادي چې د تاسو د میکده شرابي دا خبرې اورو نصرت فتح علي خان یا عزیز میانه نو دا اکثر شاعر ریاض خیرآبادي و او ریاض خیرآبادي هغه کس چې زندګي باندې شرابو ته ګوتې نه ور وړی شل خدای علی پرېږده خو اوس به طور استعاره به طور علامت استعمالوو او زه مطلب دا ده چې نشې نه شکر الحمدلله له دغو نشو نه خدای پاک بد ساتلي یو خو زه میخوار یم او زه دا یوه قوالي ده قدرتي ما مخکې پرته ده ممدلي استاد ته مې لیکلی ده پروګرام ته اوس هغه وضاحت زه کول غواړم چې زه یم میخوار خو د غدیر د میخانې میخوار یم زه یم میخوار خو د غدیر د میخانې میخوار یم زه پنجتنی یم د ولا د پیمانې میخوار یم هغه چې خدای ورته شراب طهور خپله وایي چې نشه کې حق مصیر او منصور خپله وایي زه هغه میس کوم اعتراف کړم زمانې میخوار یم زه یم میخوار خو د غدیر د میخانې میخوار یم ادم نه واخله تر دې دم هر یو عریف څکلی دي ادم نه واخله تر دې دم هر یو عارف څکلی دي چې دم په هر قدم هر یو عارف څکلی دي د ولا جام کې د کوثر کوم نظارې مې خوار یم زه یم مې خوار خو د غدیر د میخانې مې خوار یم او زه اوس یې نیم کوم غسل به اول په وینو بیا به جام څکمه د کوثر پس د بدل په وینو کربلا یم د کربل داستانې مې خوار یم زه یم مې خوار خو د غدیر د میخانې مې خوار یم او بهلول مروت یم شمسبي د پاک غازی مورید یم مصطفی او ایدری د پاک غازی مورید یم د جلالی د کلندری د سلسله مې خوار یم زه یم مې خوار خو د غدیر د میخانې مې خوار یم زه پنجتنی یم د ولا د پیمانې مې خوار یم او د مې خوار متعلق یو بابا مشهور شعر ده چې هغه شراب چې کوی تور باندې مساس کلی وو هغه شراب امام په دشت کربلا اسکلی وو نو هغه شراب چې دالته کوم استعاره په تور استعمال سره ده هغه د وحدت جام ده هغه د مرشد له لاسه پیمانه ده چې انسان د روحاني علم تکله جي نو هغه د کیفیت بغیر مطلب دا ته د مرشد د خپل سرو کائنات د کومه عطا کیفیت ته چې موږ ورته سوکر کیفیت وایو چې څوره په پتا باندې نه خو سوه نو ته د ظاهري علم چې د هغه مقام ته تغیر مثالی علم ته نه رسیده حمزه بابا فرمایي یو مقاله چې صوفي هغه چې زړه د عارف وي هغه فکر د دماغ د مفکرینو وي او وخت چې کوم فعلي استعداد یا د نوجوانانو وي او غولیا د ملنګانو وي نو مطلب دا چې قرآن هدا ویل الفقراء الذين احصروا في سبيل الله مطلب دا فقراء خلق دي چې فی سبیل الله ساچ دي لا استطيعون ضربا في الارض د دنیا ضرب په دو باندې اثر نه کوي تغنم بسماعهم اپنے ہولیوں سے پہچانے جاتے ہیں نو فکر خو یو هولیه ده مطلب دا چې چور پوری هولیت ته یو قصوی نه نو شورا او تصوف والو چې کوم اوریجنلی پریکټیکلی نو هغه د هولیه باندې ظاهر الدین خامخا اعتراض کوي خو هغه دا مطلب دا چې لا شعوري تور باندې ژوندۍ داسې تیریږي ته چې مخ
راتلې ما بټنې بند کړې دي خو ما چې اوس ځان ته اوس خپله مې خلاصې کړې دي نو دا به ته مینهوالو نه زه سره وایم چې موږ دا مطلب دا چې بناوټ نه دا اورجینالیټي ده چې مطلب د یو فقیر یو درویش د یو تصوفي کس دا ولیا ضروري وي. بهلول صاحب بعضې خلکو په ذهنونو چې دا سوال دا ډېر په معذرت سره زه کوم چې ولې چې د کتونکو دا سوالونه وي او ما اول نه وویله چې زه له کتونکو سره هغه د کتونکو د خلکو هغه سوالونه له تاسو سره شریک ولې چې ما ناسته پاسته له تاسو سره ډېره ده نو ظاهره خبره ده ملګري پوښتنې کوي. تصوف یو باریکي لار ده. بعضې شعرونه د عبدالرحمن بابا داسې دي چې خلک سوچ په کوي. د خلکو په ذهنونو چې دا سوال ده چې داسې شعرونه د بهلول صاحب په شاعري چې ستا چې هغه مذهب لحاظ سره پیچیدګي وي بچې د دې شاعري ته به موږ د تاسو د شاعري نیاز و نیاز وایو که بېباکي ورته ویلی سو؟ دا ډېره هم سوال ده. خبره دا سته چې شاعر کله مطلب دا د مثالي علم چې موږ روحاني علم ورته وایو چې کله انسان د مشاهدې په رڼا چې کوم جي پورې د هغه وجداني پرواز وي نو هغه کومې مشاهده کېږي هغه باندې کوم واردات کېږي که هغه د چې نن انفاسي که انفاقي نو هغو مطابق مطلب دا د هغو وارداتو ته هغو کوم کیفیاتو ته کوم د الفاظونو جامه ورغوندي هغه چې کوم تغزل پیدا کوي کوم تخیل استعمالوي نو هغه خو که یو عام ته د وصل یا د هجر یا د رومانس یا مزاحمتي شاعري باندې خبره کوي نو هغه خو خپل هم مخصوص اصطلاحات دي. داسې تصوف چې مطلب دا ده چې هغه خو پیچیده شاعري ځکه ګڼل سي چې تصوف د دین د مذهب د مسلک نه بالا خبره کوي نو هغه دور افاقي قدر خبره کوي هغه دور افاقي موضوع ده چې هغه اصطلاحات له ټول نه منفرد دي هغه تشبیهات هغه استعارات هغه مجاز مرسل هم د نور شاعري اصطلاحاتونه تشبیهاتونه بیل وي نو هغه مخصوص اصطلاحات په وجه په ظاهري طور باندې ابهام پیدا سي خو هغه کته مطلب دا د وګوري نو هغه ابهام نه وي هغه د الهام یو کیفیت وي لکه څنګه اوس په دې دوه باندې ما سره د بچی تلی اسیر منګل صاحب ماته یو شعر د رحمان صاحب چې رحمان صاحب وایي چې زه رحمان په سن القو د عشق باندې لا د پاسه سور پیزوان او بل نه تا نو د دې چې ته به د تصوف په اصطلاح چې د شعر تشریح چر کوي ځکه چې کته وګورئ په ظاهر باندې دا خو مطلب دا دی یو ساکاری په وجدان باندې موقوف تا د علمی او د کوم ذوق ته د عرفاني ذوق مطابق باندې دارومدار لري چې هغه د شعر ته په کوم انداز باندې ګوري اوس که د شعر ترجمه ما منګه ستوي چې یو بل کس کوي نو هغه به وایي چې زه رحمان په سن القو د عشق باندې لا د پاسه سور پیزوان او بل نتا نو پیزوان او نتا خو مطلب دا دی یو مجازي مشوکي سره تعلق نسبت لري خو که زه د تصوف پاسیت ته وګورم نو زه دا وایم ما نظر چې دا شعر داسې دا چې زه رحمان په سن القو د عشق باندې یعنی ما رحمان ته د خپل قدرتونو منلای لا د پاسه سور پیزوان او بل تاسو سره کائنات غونډه استیو پاسته قران په نازل ک نو اوس خو نه منلو چې جواز نه پاتې کیږي نو دا شعر تشریح ما په دغه انداز باندې کوم د سفیانه په انداز باندې شاعر شعر ولیکي یو کیفیت چې ولیکي هغه واردات چې ولیکي نو هغه چې مطلب کوم الفاظونه ورکی یا تکنیکی طور باندې فنی طور باندې تغزل په طور باندې تخیل په طور باندې پوره کې دالی خو د هر کاری خپل هغه هغه مشاهده هغه کوم ذوق ته د شاعري استعداد مطابق هغه خپل هغه اخلي او زه دا یو خبره بار کوم چې شاعري چرا په مثال دسترخوان دا یو روحاني دسترخوان د نصیب ګله کدا مطلب ته مادي دسترخوان ته وګوره په دغه دسترخوان به مړې پرتې په دغه دسترخوان به غوښه پرتې په دغه دسترخوان به پولاو پرتې زرده پرتې دا بچي نه هر چا بخپل خوشوي چوک په مطلب دا پولاو خوشوي چوک په زرده خوشوي چوک په غوښه خوشوي دا سي دا روحاني دسترخوان د شاعري تبع خپل مینوالو ته پیش کې نو وخت به مطلب دا د کوم تخیلاتي دنیاي هغه تصورات چې کوم تصوف نه تا رومانس نه تا مزاحمت نه یا تا معاشرتي عوامل آب ورته چیر دی په دسترخوان باندې نو د هر چا خپل خوښه ده هغه خپل ذوق مطابق هغه پسند کوي او ما دا خبره بار دا کوم چې شاعري تصوف چې کته د مولانا روم وګوره کته علامه اقبال وګوره کته غالب وګوره کته موږ دا ته نږدې مطلب دا د مرزا خان انصاری وګوره کامزا بابا وګوره خوشحال بابا وګوره کا رحمان بابا وګوره چې څومره د تصوف سره وابسته شاعران دي د پښتو یا د
چې کوم زبان هغه ټول دا اصطلاحات په دې انداز باندې استعمال کړي دي او مطلب دا ده چې کڅوک هغه تشریح کول غواړي نو هغه چې دغه خبري دا به ان شاء الله دا نه وي چې دا ابهام ده بلکې بیا به دا الهام غني. کتونکو د سوالونو دا سلسله به جاری راجو استاد شیر عالم صاحب طرف ته له استاد نه به په یو نوي انداز باندې یو ویری بیا یو کوشلای غزل هیله ورنه لرو چې له موږ سره شریک کړي. نصیر تراب صاحب د تاسو او د بهلول صاحب زه ډېر مشکور یم. مننه. نو ما دا خپل ایمان ده چې زه د تا تراب نیوز ستاینه وکړم. مهرباني. هرې که نه نو ما زړه دا غواړي یاره چې تا نیوز مخته رواني خو ما دا امید ده چې ورسره به موږ ګلوکاري هم هر څه شی به مخته موږ مروت و ادب ثقافت هر به انشاءالله لکه اقبال بهلول صاحب استاد تاسو بیا ادبي د معافي د مقاصد مو دغه دی چې چونکې بهلول صاحب څرنګه خبره وکړله چې هغه خلک له موږ سره د میرنۍ مور هغه یو هغه کوي رویه اختیاروي نو د موږ د چینل د ټول ټیم ملګرو دغه مقاصد دي چې د موږ دا استادان د موږ شاعران ادیبان مشران دا له نورو کومو سره متعارف وکړو نو بالکل استاد تاسو دا خبره زه تایید کوم. اوس زه د اقبال بهلول صاحب رباعي او غزل پیش کوم. کوم راگ استاد؟ راگ بیټیار ده. بیټیار. هرې که نه از اوس پیش کوم. ارشاد. لا 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 لا. واو استاد. درنا 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 वाह. सर में वाखला खो पजड़ के दे जरा का हाँ लकज दतायम दास दे खुदा का वाह उस्ताद. दामनम प्रदि प्रदिवी नखपलेजी नखपलेजी. वाह. पल खुदाया माता दायो परदेरा का वाह. लो बतलाने पदेख पले पखातिर द झूले लाल खपला का खातिर द झूले लाल होश चवायम निकाब वाखलख पके रे तात चावेल दासर जड़ गए राका. वाह वाह. दाता चावेल दास. हर युख कुले में लरश का यार तवाई वाड़ा वाखलयो बहनो लेवनेरा. वाह उस्ताद. वाह. दाचे बेवफाता बेवफा वजलैन शमान. दाचे बेवफाता बेवफा वजलैन शमान. जबयम रिश्तन छे रिश्त्या वजलैन शमान. दाचे बेवफाता बेवफा वजलैन शमान. वाह उस्ताद. सिंगत्रे दन रात्रो सब पुष्ट नमक्रमान. हाय हाय संगत्रे संगत्रे दन रात्रो
سبب پشتنه وکړما سچ په ما تیر شول ورته دا ویلی سچ په ما تیر سچ په ما تیر شول ورته دا ویلی نشمه زه به یم رښتنی چې رښتیا ویلی نشمه دا چې بې وفا ته بې وفا ویلی نشمه تا په کافر حسن چې خطا شو مسلمان تا په کافر حسن چې خطا شو مسلمان بابا خدای ګودې خطا تا ای خطا وجلی نشمم خدای ګودې خطا تا ای خطا وجلی نشمم زه به یم رښتنی چې رښتیا ویلی نشمم دا چې بې وفا ته بې وفا وجلی نشمم ښکلې بهانه دا یادولو په ستم کې دا ښکلې بهانه دا یادولو په ستم کې دا ځکه خو جفا ته د جفا وژلی نشمم ځکه خو جفا ته د جفا وژلی نشمم زه به یم رښتنی چې رښتیا ویلی نشمم دا چې بې وفا ته بې وفا وژلی نشمم وایم مرحبا ورته بهلوله که شهید مې کړي وایم مرحبا ورته بهلوله که شهید مې کړي بیا هم خپل قاتل ته مسیحا وژلی نشمم بیا هم خپل قاتل ته مسیحا وژلی نشمم زه به یم رښتنی چې رښتیا ویلی نشمم دا چې بې وفا ته بې وفا ویلی نشمم دا چې بې وفا ته بې وفا ویلی ډېر الله ډېر ښه استاد دا چې بې وفا ته بې وفا ویلی نشمه زه به یم رښتونی چې رښتیا ویلی نشمه او څنګه ترې د نه راتلو سبب پوښتنه وکړمه څه چې په ما تیر شول ورته دا ویلی نشمه دا وکتونکو استاد شیر عالم صاحب چې د موږ د دې مرکې خوند په یو دوه ګونه کړلی استاد ډېره مننه او ډېره شکریه